موجود ندي داغه بالمقابل د واده په سلسله باندې علما حاضر دي مشایخ د طریقت ناس دي پاکان او نیکان تشریف فرما دي طالب علمان موجود دي نیکان او صلحا حاضر دي یرا دا دغه کورنۍ خوش قسمتی ده آدای دی پدې باندې شکریا ادا کی د رب ذوالجلال دی بارها بار شکرونه وباسي چې پدې پر فتن دور کې رب کریم دوی تر دې توفیق ورکا چې د محبوب صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک امتثال وکا چې وجعلوها فی المساجد واعلنوها فی الدفوف نو سنا صدف خو بخامه خافه کې کور کې استعمال شوی دا حدیث مبارک دیمه ټکړه چې وجعلوها فی المساجد نکاحونه په جمعات کې وتړی یارا د محلي د کلی د چمګاون چاغي تر اوسه پورې په واده کې داسې پروګرام نه وکړي تاسو سوچو کې چې تاسو نکاح کم یو په جمعات کې اعلان کړی دا یوم نه اعلان کړی دا یوازې د کورنۍ خوش قسمتی وا چې د نبی اسلام دا حدیث په ځای باندې وروړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تداوی چې واعلنوها بالدفوف واجعلوها فی المساجد دا نکاحونه چې دا په جمعات کې وتړی د جمعات خلق په باندې خبر کړي دا سپټه مت راوي چم گاون په آگاہ کړي د مسجد خلق په خبر کړي نو دا نکاح د صاحبان وروړه مسجد شریف ته او د چم گاون د محلي خلق سره چې دلرو زینونا چې طالبان ګورم مهمانان ګورم او علما ګورم نو ډیر بعید نه او دلرو مسافاتو نه حاضری کړی دا رب کریم دې زمونږ او استاد او د ټولو حاضری خپل درگاه کې قبول او منظور کی امین پی وای معزز سامعین او حضرات ورونو زه خوایم چې دې حضرات خنن یو عجیب اقدام وکړ او بیا په دې قوم کې بناشنا خپل ایجاد شي هر څوک په خپويږي او په بادو پويږي هغه څوک چې په واده کې ډولکی راولي او هغه څوک چې مولیان نن راوستل هغه حضرات چې ډولکی راغولي اېریم گریوان کې سر ټیټ کی چې چا ور باندې خو ویل چا صفات او ستاینه وکړه هغه حضرات چې نن علماء په محفل کې ښکاریږي د محبوب صلی الله علیه وسلم د دین خبرې نشري او خوريږي د دې چې یو مسله بیان شي پاغي باندې څوک عمل وکي هغه چې څومره اجرونه دي د دې ټولو اجر او ثواب د دغه خاندان والا د مشرانو عمل نامه کې چولې کیږي کوم مشرانو چې د دې نیک کار اقدام کړی دی رب ذوالجلال دې دا خادي په خیر خیریت سره سر تورسي خداوند کریم دې بختور کی خداوند کریم دې دارکم ته خوشحالي په زندگی حیات کې ور باندې بار بار راولي رب ذوالجلال دې د مصیبات او آفات او بلاهونو نه زموږ سره په حفظ و امان کې وساتي امین کې وي او بیا تعجب پدې ایامو کې پدې شب روز کې چې څومره بهترین شخصیت د ټولو پیغمبرانو سردار رب ذوالجلال محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ملقب دې فإنک مختار الرسل و امتک خیر الامم سره د تمام پیغمبرانو سردار دی هغه شخصیت دی چې هغه مبارک په افضلیت باندې قرآن کریم گواه دی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات لاندې علماء کرام اکثرین دی طرف ته اشارت کوي چې مراد پدې کې چې رب ذوالجلال بعضی پیغمبران په نور باندې په درجو کې اوچت کړي دي نو وايي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې په ټولو پیغمبرانو باندې یو عجیب مقام ورکړي دي په پیغمبرانو علیهم السلام او تشرف ورکړي دي او محبوب علیه السلام خپل شرف دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په یو طویل حدیث د واقعې د معراج کې په دې الفاظو سره بیانای مبارک فرمای بیت المقدس ته لاړم د معراج په شپه باندې اغلتا آدم علی السلام
نور پیغمبران علیهم السلام موجودو وای چې حضرت آدم علیہ السلام د بیت المقدس په منبر باندې کېناستا او د خپل ځان مناقب بیان کړل او بیا را کوش او وای چې ابراهیم علیہ السلام پورته شه د ځان منقبت بیان کا د منبر نه کوش موسی علیہ السلام پورته شه د ځان منقبت بیان کا د منبر نه کوش عیسی علیہ السلام نمبر 13 په اخره کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره چې علامه ابن کثیر په خپل تفسیر دریم جلد کې د سبحان الذي اسرا بعبده لیلا په ترجمه کې د څوار له احادیث راوړلو نه بعد په لسم روایت د ابو هريره سے ذکر کړي او طویل واقعه د معراج بیانای او وايي چې په دغه واقعه کې محبوب علی السلام وې د بیت المقدس منبر ته پورته شم او د خپل ځان منقبت بیانای او پیغمبرانو مجمع ناستدا هغه توای زاغه سوکیم چې پیغمبرانو علیکم السلام تاسو یو لاک سلیری زران بیا علیهم السلام یو شخص او داغه د امت د پاره د دې خبره جواز نو چې د مسجد نه بغیر د داغي سجده رب ذل جلال او عبادت قبول کې لیکن زاغه سوکیم چې رب ذل جلال جعل لي الارض مسجدا وطهورا رب کریم تمام سرزمین ما د پاره زما د امت د پاره دا مسجد ګرځول دی اے پیغمبرانو علیکم السلام یو لاک سلیر زره پیغمبرانو یو د پاره د دې جواز نه و چې د ابو د نشوالی په وخت کې د تیمم نه کار واخلي لیکن ما زما امت ته رب ذل جلال دا شرف را کړی دی چې مونږ کله اوبن موجود نه وي یا اوبه موجود وي خو زمونږ تکلیف وي نو دا ځمکه او خاوره رب ذل جلال مونږ د پاره طهوري او د اوبو په ځای باندې د پاکۍ اسباب جوړ کړي دي شوق سبحان الله وای سبحان الله کی یو کمال دی یو نن سبا د بد عقیده کینسر شروع دی او الحمدلله دا خو پاک طالبان دی خدا سے طالبان هم شته چې دا کینجه دوی تډیر لګي طالبانو خواري خلک ډیر کوي امیان څه کوي اوله خواري په مولا او طالب کوي چې دا ځان تواړي دا د عقیدې چنجې چې چاته ولګي کنه دا په ابتدا کې دا خبره خلکو ته کوي چې یاره دا پیر سے پکې ډېر مو وایي څه ضرورت پیغمبران ولې نه یادوي او خدای تعالی ولې نه یادوي چې تاسو کله پیر سے به وکړه کله به وي چې د پیر سے یادوي خو مړه دا په مسجد کې د پیر سے منقبت نو صد پاره ما ته یو طالب راغی ما ته وی چې تاسو بار بار دا پیر سے مناقب بیانوي ما ورته خندل ما ورته وی زه یو تاسو کوم میسا میدان نارنج یو ټیم کې ګل کې ډېر ښه خوشبوئی لري میدان نارنج دا ګل چې دی اسه خدای تعالی ته دا قیمتي دی کړه خدای یو دوست ولی الله وینا ولی کرام خلوی شان لري مې طالبانو په اسلامی تحریک کې په جلال آباد کې با د نارنج ګل په میله باندې پلکا او رکو خرچه کېدا مې خدای دې انصاف روزي کې کله دې التم دا ویلو چې دا نارنج ګل چې غولي ولکی نو کده نارنج د ګل ترانه ویلې کېږي نو جایز دو کده ولی الله ترانه شروع شو نو بیا در باندې ورو لګي بیا مې ورته دلیل پیش کا تاریخ الخلفاء د جلال الدین سیوطی رحمه الله دا ذکر کړی دي چې نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت سے ته وزلو ویل چې زما صفات خو ډېر زیات کړی دي خو چرته د صدیق اکبر سے مناقب هم په شعرونو کې ویلي دي هغه ورته وای قربان کستا سو اجازه دي ما د صدیق سے په وصف کې خورې لوی قصیدې لیکلې دي بیا هغه لوی صفحه په دی باندې لیکلې ده چې کم حسان صاحب د صدیق اکبر سے په مناقبو کې اشعار جوړ کړیو صدیق اکبر صاحب خو پیغمبر نو صحابي ولی الله او د محبوب علی السلام په محضر کې مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت پر پاک زبان دی ولی الله په اشعارو کې منقبت بیانای چا خو په اعتراض غلطونه کړ محبوب منعونه کړه بهرحال ندوی به بیا وای چې اولیاء او ذکر مکوي نور مونږ منو بیا مونږ ور سره داسې وکړل د عام طالبانو مولیانو چې زړه خلق فکیږي دا پیران بنه یادو رسول الله مبارک څخه به دشمنی نه چې ناتخوانی مو شروع کړی یاره وی دام را باندې بدلېږي دام موایي انا اوس ناتخوانی باغی باندې بدلېږي وی خالق ذکر کوي د مخلوق ذکر ته څه ضرورت ده خزم موږ د خالق ذکر وکونو دا خلق به د خالق ته دشمنی نه لري چې موږ د خالق ذکر شروع کړو یاره جی وی چې دا نو زور ته څه ضرورت ده خو چې ته پټي کوي کنه
زه خو وایم چې داسې بانی دي طالبانو ته کله کله وایم چې مونږ ته وایي په زور یې مه کوئ نو تاسو دوی کله ولیدل چې پټې کړي دي نبی علیہ السلام فرمایي اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا فيها د جنت په باغچو چې تیرېدئ پکې سریږئ چاته پرسانو کما ریاض الجنه د جنت باغچه څه شي ده محبوب جواب ورکړي حلق الذکر د ذکر حلقه او د ذکر حلقې چې دي دا د جنت باغچې دي نه دی وی په زور مکوا نه زوی مچ دا غپټه کله د ذکر حلقه جوړه کړی ده کوم دوی لیدلې وی چې یو مسجد کې راغونډي او صادرونه په سر راخلي دي او دا چې غلی شان ناس دی او د خدای ذکر کوي نو موږ به ویل چې زه خو بس کار بنه کوي پټ کوي کوي بهرحال پل مقصد تر اعظم نو سبحان الله आवाज لک پته ذکر کوي چې دا هغه کلمات دي چې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان وفي روايه محبوبتان الى الرحمن دو کلمې دي په زبان ډېر آسان ادا کیږي پتل د میزان کې ډېر درنی دي رب کریم ته ډېر محبوب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ولک په شوق سره سبحان الله وای وګوره پدې کې د جهاد کارم دی کنا چاته چې چنجه لګېدلې داغه پکې اپریشن کیږي اړیر تنګيږي دروازه بند ده کې کم یو کې پکې ناس ته اوس وختي وتلې ولارنش نو لک فزور چې وای نو د اپریشن بم دا غریب پکې وشي کنه په شوق سبحان الله وای دا پورا جهاد مو یو 2.5 اپریشن یو شوي ښا بہرحال فل مقصد تر اعظم عرض میں دا کو آغا غیور آغا شاندار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بہترین شخصیت ربی کریم دا خپل اڑخنا منگو تاستا دا استازی پا شکل باندې رولے گا استاز کراتا چه لار شئی محبوب وائی یو مثال پیش کوم یو مالدار سڑے دے یو خیستا شانتا کوری جوڑ کڑے دے پاغی کی خیستا خوانچا جوڑ کڑے دا یو استاز اولیگی د کلو خلکو توای راشي فلانی ملک صاحب روټي کړي دا خوانچې جوړ کړي دا خوانچې تکي نه روټي اخري سړی لاړ شي ګرځيږي یو سړی د دې استاد خبره ومني اگر راشي محبوب وای مولم شي د کور مالک ته خوشاله شي کم څوک چې د استاد خبر ونه مانی اوګم پاتې شي د دنیا هلاکت کې هلاک شي بادار لا تیرې ته خفای جما روټي کړي و تران غلې محبوب وای دغه مثال دی رب ذل جلال یو کور جوړ کړي د کور نامه د جنت فاغه جنت کې خيسته خوانچی دي استاد دنیا ترولېګا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وای زاغه استادم خالق را لګلم چې غوام خلکو ته چې داعی دی تاسو غواړئ خوانچی ته راشي قبول کړئ چا کا قبول کا زما دعوت محبوب وای د جنت میوه به خوري او خالق به تیرې خوشاله وي او کچرته زما دعوت ته سپکو قتل او زما رسالت ته سپکو قتل اوګه پاتې وي د دنیا او آخرت په هلاکتونو به هلاک وي او رب ذل جلال بډیر خفوي چې زما د استاد سپکاوي کړي دي هغه بهترین شخصیت هغه استاد موت تراله زوایم دی زمان کې یو امتی کې ضمیر لري یو زړه لري یو فکر لري په دې حالاتو کې با هغه څنګه د هغه استاد بل خلاف خپل واده کې دمان راولي جنکای بغړای اجړاګان بغړای نه شرمېږي د امتی هغه شاندار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پاک زبان د پاک امت دا پیغام پرېږدي اخر زمان کې د قیامت نه وړاندې با داسې ټیم راشي خلک به جنکای ګړای وقت خذت القینات یا قینات داسې وخت براشي جنکای دمانی به ونی ولې شي مجلس کې به جنکای وګډولې شي ډولکی به وګډولې شي مجلس کې به د ډول خلک کینی ټول شپه به ډولکو ته ناس وي محبوب عربي فرمایي سبای کې به د مانځه پټیم دیوشي خوب ور باندې راشي او د بوي کله چې د خوب نه را بیدار شي اذا هم قردتن وخنازیر ګوري چې ځان ته د چانه به شادوګان جوړ شوي وي او د چانه به خنزیران جوړ شوي وي شوق جواب را کوي د رسول الله مبارک صادق دی کنه دی کچا ویل چې صادق نه دی یا په ضمیر کې د کذب نسبت راغی ورته کافر دی زنديق دی توبه نه قبليږي هغه رښتینه صادق پیغمبر محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم امت ته داسې پیغام پرېږدي چې آخره زمانه کې به د ډمانو په مجلس کې داسې وخت وي چې سهار به پروت وي خو چې راپاسي یا به شادو جوړوي یا به خنزیر جوړوي. اے نوجوانانو عوامو طالبانو ته نه وایم، طالبان چې دی بعضې په غضب ککړ دي د جمعې شپې اتڼې دیم کوي، خو خدای دې دوی ته اصلاح وکړي. خو وایم هغه چې کم اکثر طالبان زمونږ ښه دي دا چې کم دی دا ورانی نه کوي، خو لیکن عوامو ته وایم اے نوجوانانو دا یو حدیث ځان ته عبرت وګرځوئ که خپل خپلوانو ټبر کې چېرته اجلاګان ګډېدل جنکۍ ګډېدو مجلسو مه ورځئ اخر زمان دی هسې نه شپه به تېره شي سبا به درنه شادو جوړوي خنزیر به درنه جوړوي په پیرانو به ګرځې دعا راته وکړه چې ما خدای بېرته انسان کې انسان کېږي به نه دا حال به در باندې راشي. او یریږئ هغه غیور هغه شاندار پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی دعوت شروع کا د دعوت بالمقابل امت اجابت څه وکړل نن امت دعوت څه شی کوي امت دعوت څه وکړل نن امت اجابت څه شی کوي. عام دنیا که کفار دی که یهود دی که نصرانیان دی کار څوک دی کافة للناس که پیریان دی تا روز قیامت د ټولو دپاره استازی څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغی دعوت شروع کا د یو دعوت په ځای د دې چې رب ذوالجلال یو ښایسته خانچه جوړه کړې ده استاد را لېږلی دی خلک دعوت قبول کړي جنت ته پې لاړ شي د هغې بالمقابل د مکې معظمې مشرکانو زما او ستا محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه وکړل داسې حالم پې راغ چې مبارک رب کریم تا په بیت الله شریف کې سر په سجده باندې پروت دی ابو جهل لعین اعلان کوي ورشه څوک به وي چې ما ته د اوښې پریوان راوړې هغه اوښه چې حلاله شي د هغې د لرې چې کوم څه دوی راته راوړې عقبه ابن ابي معيط ظالم بيدینا دې لاړه او یو حلاله شوې وه او د هغې لرې یا د هغې پریوان یې راوړه امام الانبیاء شاندار او غیور پیغمبر رب کریم تا هغه پاک زمین کې په سجده باندې پروت دی بيدینان راځي هغه لرې هغه پریوان د امام الانبیاء په ولو باندې اچوي دومره څوک نشته چې کافر الله سنیسي داسې حالات دي په داسې سختو حالاتو کې امام الانبیاء د رسالت پیغام نه پرېږدي هغه بیا هم رسوي په دې ټیم کې بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د 5 کالو یا د 2 کالو په عمر ناجحه ده چې د 2 کالو په عمر وړه ماشومه ده راله ودرېده کافرانو ته سپک کنځل وکړل او د امام الانبیاء د هغه ولو مبارک ونئ د اوښرې پریوان لرې کا او بیا کافرانو ته وایي زما پلار تاسو ته څه تکلیف در رسولی دی یو دعوت یې در کړی دی که دعوت قبلوئ ډېره ښه ده ورنه تکلیف ولې ورکوئ ورته محبوب علیه السلام حرم شریف کې تنګېږي زړه د کافرانو دعوت ورکوي څوک دعوت نه قبلوي مبارک تنگ شو داسې بار ته لاړه یو میله ده هغې میلې ته د عکازي بازار هغه به په هفته کې یو ځل لګېده د عکازي بازار ته لاړه د بانډو خلک به راتلل زید ابن حارثه ته رضی الله عنه ته وایي راځه چې دې بانډې دې عکازي بازار ته لړ شو کېدی شي د باندې خلک وي هغوی ته به سوال وکړو هغوی ته به دعوت ورکړو که څوک ایمان راوړې کله چې د عکازي بازار ته لړل کافران ډله ناست دي لوچکان هلکانې راغونډ کړي دي امام الانبیاء تېرېږي هغوی کاڼي راخلي امام الانبیاء باندې ګزار کوي چې مخ مبارک راتاو کې کافران پسې چقې وهي خنداګانې ورپسې کوي مبارک راغې دلگیر او خفه دی د خپل تره مبارک کور ته راځي کافران راځي ابو طالب ته راځي ابو طالب ته وایي چې دا وراره دې منع کا یې مونږ ته راکا که یې قتلو که یې قید کې بندي کوو که یې د علاقې نه شړو تا ته به بل ماشوم درکو او یا داسې وکړه چې وراره دې منع کا چې زمونږ د بوتانو سپکاوی نه کوي ابو طالب ورته وایي تاسو کښېنئ زه وراره راغواړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راوغوښت ورته وایي دا جرګه د مشرانو راغلې ده سوال ومنه دا خبرې پرېږده نورې خپل دین چلوه خو د چا په دین باندې رد مه کوه رسول الله مبارک پسترګو کې اوښکې رالې
صادر مبارک راواخستا یتیم دے د پلار نه یتیم دے د مور نه یتیم دے نیکی وفات شوه دے د تر په کفالت کې دے نن تر جواب ورکي ورتوي زما خبرو منا د محبوب علی السلام سترګې د اوښ کو نه ډکې ډکې مبارک صادر پوګه کوي ورتوي اے زما تر تا کور پر خدای شم لیکن در رب ذوالجلال در رسالت پیغامونه نشم پر خدای دروازې ته رسیږي ابو طالب منډه راخلی محبوب علیہ السلام واپس را ګرځي سوال ورته کوي راځه خیر دې تمام دنیا دې خفوي خو تاسو مخه پکېږئ بیا یې ځان سره ایسارئ کافران را غونډېږي لاسلیک کوي چا چې په ابو طالب باندې یا پر رسول الله مبارک باندې د مکې معظمې په بازار کې څه خرڅ کړل یا ایت سواخستل جریمه بوي بیت الله شریف باندې کاغذ اویزان کا رسول الله مبارک او ابو طالب سے مجبوریږي مکه معظمه پر خدا شعیب ابي طالب تلاړل درې کالا مسلسل چا په محبوب باندې سفر سوالنا چا به ساخستلنا چا به سلام علیک نکو دوی بچ سلام واچو علیک بنو خبره ور سره چانه کوله څومره خرچه چې دوی لرله خرچه خلاص شوا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بیبي مبارکه هغه د دې تکالیف د لاسا وفات شوه دا محبوب علی السلام ته بچي چا خسته روټي روړه مبارک بچو قتل او به جړل چا ورتوي ولي جاړي وما ته بیبي خدیجه الکبرى رضی الله عنها را یاد شوا د شعیب ابي طالب زندگی را یاد شوا بیبي خدیجه مبارکه فرمای و موږ د شپې مراله چې موږ څخه خرچه ختم شوا موږ بدونو پانی شلولې موږ به غیاګانی کولې موږ به پوبو کې وخټولې او هغه وبو مسکلې بیبي خدیجه رضی الله عنها فرمای دا شپې په ما باندې رااله چې ما به کله قضا حاجت تلاړم او د سماته به میکو